بیا هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو. سلامونه په دې هیله چې رکروغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول 11مه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. ګرانو که غواړئ د ناول په حقیقي خوند او کیسه پوه شئ نو ناول له پیل څخه تر پایه واورئ. ځینې ناولونه داسې دي چې هم یې پیل او هم یې منځ خوند هم نه کوي او په کیسه یې هم سم څوک نه پوهیږي. خو که تاسې په دقیق ډول له پیل څخه تر پایه وګورئ حتما پکې یو څه شته او ډیر خوندور به هم وي. نو کیدای شي دا ناول هم ستاسې لپاره همداسې یو خاصیت ولري، مګر زما لپاره هم پیل هم منځ او هم ټول ناول ډیر زیات جالب او خوندور دی او ډیر څه پکې شته دی چې باید زده یې کړئ. نو له پیل څخه یې تر پایه واورئ. په تیره برخه کې مو واوریدل چې د کلي سپین سرو ښځو ملالۍ ته ډاډګیرنه ورکوله. له مخامخ دروازې ډله ځوانان حویلۍ ته راننوتل. ننګیالی او نومیالی له جانباز سره مخکې را روان و. سرګند خان راغی، په لاس یې ښځو ته اشاره وکړه چې جنازه ښخولو ته وړو. ننګیالی او نومیالی له جانباز او سرګند خان سره کټ ته ودرېدل. نور ځوانان تابوت ته نږدې رانغلل، ځکه د کلي ښځو هلته له راغلو ځوانانو مخونه پټول. ملالۍ چې دوی ولیدل په خپل ځای کې ودرېده، لاسونه یې په ځمکه ولګول، په ډېر زور وهلو سره ودرېده. د تابوت په لوري قدمونه واخیستل. د بریالي ناڅاپي مړینې د زړه زور اوبه کړی و. هیڅ وسه یې نه درلوده، دریم پل اوچتولو ته پاتې نه شوه او بیرته په ځمکه راولوېده. ژر شیبې په غېږ کې راکلکه ونیوه، بیرته یې راپورته کړه، نور ښځو هم رامنډې کړې. هغه یې تر تابوته ورسوله. ملالۍ ورو وویل: ننګیالیه چېرته یې وړئ؟ تر څو چې ننګیالي خبرې کولې جانباز وویل: ملالۍ ورېندارې ورځې دومره اوږدې نه دي، 2 بجو ته مو د جنازې اعلانونه کړي دي. دا دی 2:30 بجې دي. تودوخه هم ډیره ده، خلک له لرې سیمو راغلي دي. ناوخته دی، بیا کلیو ته موټر هم نه ځي، نو جنازه به لږ وخت وکړو. تر څو چې ښخوو نو مازدیګر کېږي. ملالۍ چیغې کړې او ویل: ما نه مې بریال زوی مه وړئ، زه بې بریاله ژوند نشم کولی. وا بریاله سر دې راپورته کړه، ټول خپل او خپلوان دې دیدن ته راغلي دي. ننګیالی او نومیالی حیران غلي ولاړ وو، هېڅ یې نه ویل. د جانباز له سترګو اوښکې راغلې، په خپل ځای کې کېناست، لږ په لوړ غږ یې ژړا پیل کړه. بریالی که هر څنګه و خو په جانباز ډېر ګران و. 15 دقیقې هېڅ خبرې ونه کړې. بیا یې وویل: ملالۍ
زما چې دومره زړه خفه دی پوهېږم چې ته ډېره خفه یې. د ده په مړینه ټول کلیوال او خپلوان خفه دي، خو څه وکړو ټول مرو، څوک مخکې او څوک وروسته. ملالۍ ته یې وویل همت دې د زمري کړه، پوهېږم د اولاد د مړینې درد تر هر درد ډېر زور غواړي. اوس خیر دی ملالۍ ورېندارې ته راشه او د وروستي ځل لپاره د بریالي دیدن وکړه چې بیرون خلک جنازې ته په تمه دي. هغې دوه سوې چغې نورې هم وکړې، خو په خپل ځای کې وخوځېده او د تابوت په لور یې د تلو هڅه وکړه. ننګیالي رامنډه کړه او د مور له اوږې لاندې شو. ژر یې د تابوت سر ته وروسته، له ولاړ یې د بریالي په باروتو سوځېدلي مخ ته وکتل. ښایسته بریالی د باروتو اور داسې تک تور کړی و لکه تازه چې د سکرو له کانه راوتلی وي. د مخ د ځینو برخو پوستکی هم نه و. ملالۍ پرې ورټیټه شوه. ننګیالي ته یې وویل زویه ته یې د تابوت تخته لرې کړه. ژر جانباز او ننګیالی د تابوت تخته یې لرې کړه. ملالۍ د بریالي په مخ خپل ښی لاس کېښوده. ژړا یې څو چنده زیاته کړه، په مخ یې بې شماره اوښکې روانې شوې. څو شېبې یې سوې چغې وکړې او بیا یې په خپل لاس د تابوت تخته بیرته ورکېښوده. اخوا دېخوا یې وکتل، په هوسۍ یې سترګې ورخښې کړې او ویې لیدل چې په لوړ غږ چغې وهي، دومره په لوړ غږ چې ان د کلي په کوز سر کې هم خلک خبرول. ملالۍ هوسۍ ته لاس وخوځاوه او د ځان خواته د راتلو اشاره یې ورکړه، خو هغه د بریالي غم په ملا ماته کړې وه. پرته له بې روحه جسده یې نور هېڅ شي ته پام نه و. د ملالۍ زړه په باروتو د سوځېدلي زوی جسد او انګور څو چغو بیخي خفه کړ. شېبه په شېبه یې خفګان ډېرېده. هوسۍ ته یې غږ کړ، هغه یې خواته را روانه شوه او ویې ویل ملالۍ مورې څه وایې؟ هغې په ژړا وویل هله لورې همت دې له لاسه مه ورکوه، له غیرته کار واخله او راشه د خپل بریالي وروستی دیدن وکړه چې کلیوال جنازې ته په تمه دي. هوسۍ له ولاړې د بریالي مخ ته وکتل چې ټول د باروتو اور سوځولی دی. بیا غلې هماغلته کېناسته. جانباز وویل تاسو خو مړی ولید، نو موږ به جنازه ویسو. ټولو د سر په خوځولو د خو ځواب ورکړ. جانباز له ښځو لرې ولاړ. ځوانانو هم د لاس په خوځولو اشاره وکړه چې را دې شي. هغوی چې راغلل بیا یې وویل هلکانو جنازه پورته کړئ چې خلک ډېر په تمه دي.
تابوت ته ننګیالي او نومیالي هم اوږه ورکړه. کله چې هغوی جنازه پورته کوله نو د شمشاد، ملالۍ، هوسۍ او نورو چیغې څو برابره زیاتې شوې. فکر به دې کاوه چې ټول کاڼي، بوټي، دیوالونه او په دې کلي کې شته موجودات خفه دي او د بریالي په مرګ چیغې وهي. هغوی جنازه پورته کړه، وار په وار چیغې ډېرېدې، تر څو چې ځوانانو جنازه له حویلۍ بیرون ویسته. هوسۍ او ملالۍ دواړه بېهوشه شوې. د کلي ښځې په هغوی ورټولې شوې او ویې ویل چې د بورې شربت یې په خوله کې ور وڅڅوئ. جنازه یې هدیرې ته ور ورسوله. نومیالي او ننګیالي په هدیره کې دومره وژړل چې جنازې ته راغلي کسان یې ډېر له ځانه سره په ژړا کړل. دیني عالم مولوي احساس چې کلونه وړاندې د دوی په کلي کې امامت کړی و، د قبر پر سر د واعظ او نصیحت لپاره پورته شو او ویل: وا خلکو، بریالی ډېر نیک هلک و. هر وخت به یې لمونځ د کلي په جومات کې په جماعت سره ادا کاوه. صالح ځوان و، د چا په کار یې کار نه درلوده، غیرت یې بې جوړې و. په وطن او خلکو یې زړه سوځېده. الله دې ورته د اکبر د جنت له باغچونه څخه یو ښایسته باغچه وګرځوي. بیا یې په هېواد کې روانو ناخوالو ته په اشارې سره وویل: وګورئ دا څه حال دی. په یوه او بله نامه وژل کیږو، هم مو مړي بې قدره دي او هم مو ژوندي. تر څو به مو د حال وي او تر کومه به همداسې د سپین او تور په نامه وژل کیږو؟ ګناه مو څه ده؟ بیا یې وویل: وخت کم دی، زه ډېرې خبرې نه اوږدوم، خو دومره وایم چې هر خوا مسلمانان، افغانان او بیا په ځانګړي ډول پښتون وژل کیږي. د خپلې خبرې د تایید لپاره یې وویل: د کافرې پښتونخوا پښتون کافر دی. د کافرې پښتونخوا پښتون کافر دی. قتل عام یې دی، روا پښتون کافر دی. نور یې وروستۍ دعا وکړه. قبر کیندونکو خپل بیلونه وټکول او بریالی تر انبار خاورو لاندې کړ. ټول خفه روان شول. فکر به دې کاوه چې د وخت شاهان همدا و او کوم رالوتی باد یې پاچاهي ړنګه کړې. ځکه بې واکه په لاره روان دي. هیچا خبرې نه کولې. د سړو اسویلیو غږونه اورېدل کیږي او له خفګانه د هر یوه په وچ لیدو 10 بجې وې. مخکې تر دې چې ننګیالی دوی له هدیرې راوګرځي، هوسۍ په هوش راغله او ملالۍ بیا تر ناوختې هماغسې بېهوشه وه. په همدې شپه ملالۍ، زامن، انګورګانې او لمسیانې ټول د سرګند خان په کور کې پاتې شول. پرته له ماشومانو نورو ټولو دا شپه همداسې په آهونو او غم په ویښه تېره کړه. سبا سهار وختي مخ په خپل کور روان شول. هلته نو بیا د حکومت حاکمیت نه و. ننګیالي دوی نشوای کولی چې په جومات کې د خپل وژل شوي ورور
بریالي فاتحه واخلي. نیم او نیم کله خپلوان کور ته راغلل او د فاتحې مراسم یې په کور کې ترسره کړل. د بېوسۍ له امله یې په درېیمه ورځ خیرات هم ونه کړ. 8 ورځې تېرې شوې. د شمشاد په ګډون ټول د بریالي په غم خفه وه. د بریالي مړینه د شمشاد لپاره یو غم، پوهنتون کې غیرحاضري بل غم او له سولې بېخبره بیا بل غم و چې شیبه په شیبه تشویش ډېرېده. سولې ته هم شمشاد ډېر یادېده. اندېښنه یې وه چې وضعیت به یې څنګه وي، ځکه مور یې ویلي وه چې د بریالي د مړینې په ورځ د شمشاد وضعیت سم نه و. خپل تلیفون یې راواخیسته. زړه نازړه یې د هغه تلیفون ته زنګ وواهه. شمشاد تلیفون وکې کړ او ویې ویل: بلې سولې سلامونه. هغې ستړې مشي ورسره وکړه او ویې ویل: شمشاد جانه، خدای دې بریالۍ لالا ته جنتونه، تاسې او ستاسې کورنۍ ته دې د زړه صبر نصیب کړي. مرګ حق دی، ټول مرو، خو څوک مخکې او څوک وروسته. هغه ترې مننه وکړه. په ژړغوني غږ یې وویل: سولې مننه، ولا ډېر سخته ده. خدای دې چاته د خپل ورور غم نه ورویني. سړی غوټ په ملا ماتوي. زه مې د ورونو مړینې داسې کړی یم چې لار رانه ورکه ده. اوف یې کړل، نور غلی شو. سولې ورته وویل: ای خیر دی، ډېره اندېښنه مه کوه. یوازې تاسې خفه نه یاست. تاسو سره په دې غم کې ټول کلی او خپلوان شریک دي. قسم دی چې زه هم ډېره خفه یم. شمشاد ورته وویل: پوهېږم سولې، ستا پلار هم زیات زحمت وویسته. په هماغه شپه چې بریالی مړ شو او جنازه یې په کابل کې وه، موږ ستاسو په مېلمستون کې وو. فتح خان کاهیس ویده نه شو. سولې وویل: شمشاده، هره ورځ وژل کېږو، له مرګه تېښته نه کېږي. بیا یې وویل: شمشاده، زړه غټ کړه، ټوله دنیا په خپل غم کې له ځانه سره شریکه کړه. د زړه په زور یې وویل: نه سولې، نه، زه یوازې نه یم، د مرګونو لړۍ روانه ده. دا د هر کور کیسه ده. هر ځوان همداسې ورونه لري، مور لري، خویندې لري، میرمن لري، اولادونه او خپلوان لري. هره ورځ په کورونو کې همدا حال دی. له 4 پیړیو راهیسې د یوه بل په نامه وژل کېږو. وینه مو ارزانه ده. د سولې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او ویې ویل: هو داسې خو ده. هېڅ کورنۍ بېغمه او روانو بدبختیو هېڅوک بېداغه نه دي پرېښي. خو بریالی لا ځوان و. د مرګ وخت یې نه و. الله دې ورته هغه دنیا ګل او ګلزار کړي. شمشاد زړه غټ کړ او سولې ته یې وویل: موږ او زموږ په څېر د ګڼو کورنیو ژوند له همداسې زړه بوږنوونکو پیښو سره ملګرتیا کوي. اوږه په اوږه ورسره مخ ته ځي. کاش زما د ورور مړینه وروستی شي. کاش بیا سرتورې مېرمنې د خپلو خاوندانو او سپین سرې مورګانې د خپلو اولادونو داغ ونه ویني.
له غمه یې دنګې ملاګانې راکوپې نشي. بیا یې اوف کړل، چوپ شو. سولې ورو وویل افسوس زموږ په حال. چیرته چې د جګړې مینان وي، چیرته چې د انسان وینې خپل ارزښت بایللی وي، او چیرته چې د زورورو اوبه په بره روانې وي، هلته به هره ورځ همدا حال وي. د یوې مور کمزوري زړه به اور اخلي. یوه ځوانه میرمن به د خپل خاوند په تابوت اوښکې تویوي. د یوې خور له سترګو به د اوښکو په ځای وینې روانې وي. یو ورور به د خپل مټ د غوڅېدو غږ اوري، او یو خوږ ملګری به په بل ملګري خاورې اړوي، او په ابدي سفر به یې لیږي. شمشاد ته ځمکې ځای نه ورکوه او ویې ویل بریالي وروره، ته په ما څومره ګران وې. کاش مخکې زه پوهېدلی چې نشتون دې دومره سخت دی. اوف خدایه، ځواني مرګه وروره، ستا دردونه مې حس کړل. ته چې تللی شپه او ورځ راباندې داسې تېرېږي لکه د اور په تبهۍ چې ولاړ یم. غم دې دومره دروند دی چې ملا یې راماته کړه. ټول عالم راسره ژاړي، خو ستا د غم په راکمولو کې راسره هېڅ مرسته نشي کولی. سولې وویل شمشاده، ډېر غمونه مه کوه، هسې هم ډنګر یې، دا غمونه به دې نور هم کمزوری کړي. هغه دېخوا وکتل، بیا یې هغه وخت ور په زړه شو چې په مازدیګر کې د بریالي جنازه خاورو ته سپارلې وه، او ویې ویل په تور ماښام دې کډې بار کړې، په تور ماښام دې کډې بار کړې، په تور ماښام د مرورو کډې ځینه. سولې ته یې وویل زموږ ازموینې هم راورسېدې. زه خو په جنازه کې بند شوم، نه مې درس ویلی او نه خبر یم چې ازموینې کله او څه وخت دي. نو ته دې درسونه ووایه، زه هم اوس کار لرم. مینه در سره لرم، ښه وخت. هغې ورته وویل سمه ده، خو ته دې ډېر په ځان پام کوه. 5 ورځې نورې هم شمشاد په کور کې تېرې کړې. څوک به دعا ته راتلل او څوک به تلل. بله ورځ یې ټولګیوال مرجان ورته زنګ وواهه. شمشاد ته یې وویل همت مو د زمري او صبر مو لکه د کرکې غره شه. بریالی لالا دې الله جنتي کړي. 3 ورځې وروسته د پوهنتون ازموینې دي. لومړۍ ازموینه مو همدا د ادبي فنون د چمتووالی دی ونیسه. شمشاد وویل مرجانه ستا د کور ودان وي. سمه ده، زه ډېر بوخت یم، خو کوښښ به وکړم چې لږ درس ووایم او ځان له ناکامېدو خلاص کړم. د ازموینې په ورځ شمشاد پوهنتون ته لاړه. په سولې سترګې ولګېدې. ډېرې ورځې هغه نه ولیدلې. که څه هم د ورور مړینې له هر څه ویستلی و، خو له سولې سره یې په مینه کې کمی نه وه راغلې. هغې ولیده، خواته یې راغله، ستړي مشي یې ورسره وکړه. سولې وویل شمشاده څنګه یې؟ درس دې ویلی، ازموینې ته چمتو یې؟ هغه ورو وویل
هو لږ لږ درس مې ویلی، خو ډاډه نه یم چې له کومه ځایه به پوښتنې راشي. دواړه له ټولګي بیرون او د پوهنتون د انګړ په لور روان شول. سولې وویل: ځان دې څومره ډنګر کړی دی، بې خوبي خو به دې ډېره کړې نه وي. شمشاد ځواب ورکړ: نه سولې، د ازموینې غم یو خوا او د بریالي لالا د مړینې غم بله خوا. بیخي له خوبه ویستلی یم، شپه ورځ مې د لالا په اړه فکرونه کوم. بیا یې وویل: ازموینه به ورکړم، خو ښایي چې پوهنتون رانه پاتې شي. دا لګښتونه به له کومه کوو؟ د کور جنجال یوه خوا او د پوهنتون بله خوا. سولې ورته وویل: غلی شه، هر څه در سره منم، خو دا خبره در سره هیڅ نه منم چې ته دې وایي د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېږدم. بیا یې هغې ته وویل: دا زه د څه لپاره یم چې ته پوهنتون پرېږدې؟ د فتح خان ځمکې ډېرې دي، زه یې لور یم. کومې پیسې چې ما ته د درس ویلو لپاره راکوي، د دواړو چاره پرې کېږي. هېڅ غم ونه کړې. بیا یې نیغ نیغ شمشاد ته وکتل چې په رنګ کې وینه وغوړېده. ویې ویل: که نور هر څه خلاص شول، نو پلار مې راته 1,00,000 روپۍ څو ورځې وړاندې طلایي لاکېټ واخیسته. هغه به خرڅ کړم او پیسې به یې تا ته درکړم. شمشاد غلی شو او ویې ویل: سمه ده سولې، وبه ګورو چې څه کېږي. سولې خپلې دواړه سترګې د شمشاد د لیدو ته څلور کړې وې. رډ رډ یې ورته کتل او ویې ویل: شمشاده، ته وګوره چې زه څومره ډنګره شوې یم. هغه نیغ نیغ ورته وکتل او ویې ویل: وبخه، زما خو هېڅ پام نه و، خپلو غمونو کې ډوب وم. رښتیا ته ولې دومره ډنګر شوې یې؟ هغې وخندل او شمشاد ته یې وویل: ته څه فکر کوې چې ولې به دومره خرابه شوې یم؟ شمشاد غلی شو او ویې ویل: ته ډنګره شوې، خو له خپلې پخوانۍ شوخۍ نه یې پاتې. زه نو څه پوهېږم چې تا ولې د خپل ځان نه خوښي کمه کړې ده. سوله مسکی شوه او ویې ویل: نور نو ستا سوله پرته ستا له غمه څه غم لري؟ بیا یې دا ټپه دیکلمه کړه چې مړوندونو کې مې تنګ و، هغه بنګړي مې اوس څنګلو ته راځي نه. شمشاد روان شو. سولې د خپل ښي لاس د 2 ګوتو په خوځولو سره له شمشاد سره مخه وکړه. د پوهنتون ازموینې روانې وې. سولې شپه ورځ په ځان یوه کړې وه، درسونه یې ویل. هڅه یې دا وه چې په ټولګي کې یا خپله او یا یې مین شمشاد اول نمره شي. خو شمشاد د کور په کارونو کې دومره بوخت و چې د ازموینې په شپه به یې 2-3 ساعته د ازموینې چمتووالی نیوه. هر استاد به چې د خپلې اخیستې ازموینې نمرې اعلانولې، نو تر ټولو لوړې نمرې به پکې د شمشاد وي. بله ورځ یې هغو ټولګیوالو چې په خپل سر کې د اول نمرګۍ کېدو نیت درلوده په ټولګي کې وویل: شمشاد تکړه نه دی، هسې استادان ډېرې نمرې ورکوي. بل ټولګیوال یې ودان وویل: زه پوهېږم
چې ولې استادان شمشاد ته ډېرې نمرې ورکوي. د ودان خبرې نه وې خلاصې چې شاهد پرې راغا کړ. هلکه چې دومره پوهېږې نو ولې نه وایې موږ دې هم په 100 رقم شک کې اچولی یو. ودان خوله خلاصه کړه. ټولو ټولګیوالو یې د سولې په ګډون غوږونه ونیول چې هغه به اوس څه وایي. ودان وویل شمشاد ډېرې اقتصادي ستونزې لري او ورور یې هم څه موده وړاندې مړ شو. استادان د دې لپاره زیاتې نمرې ورکوي چې دا هلک وهڅول شي او پوهنتون پرې نږدي. که نه نور خو چندان تکړه نه دی. د شمشاد نږدې ملګري مرجان چې له مزاجه شوخ طبیعته وخندل. بیا یې ټولو ته وویل هلئ چکچکې وکړئ، هلئ ژر کوئ. ټولو لاسونه وپړکول. مرجان بیا په خندا وویل شمشاد له ښوونځي هم اول نمره فارغ شوی دی. نمرې یې څوک خیرات نه ورکوي. هسې مو ګډې وډې خبرې پیل کړې دي. تختې ته یې ډاب ورکړ. په غوسه یې وویل تاسې د یو چا وړتیا نشئ زغملی. وغواړئ که ونه غواړئ هغه هلک استعداد لري. خیر دی چې د خان زوی نه دی او پلار یې ډېر ارګا او بارګا نه لري، خو ښه استعداد، خندانه څېره او پاک زړه خو لري. د خدای ظالمانو نور دا کیسې پرېږدئ. ودان په خپله څوکۍ کې ودرېده چې خبرې پیل کړي، خو په دې وخت کې شمشاد ټولګي ته راننوت. ټول غلي شو، چا هم ونه کړ. حیران شو او ویل څه خبرې مو پیل کړې وې، لکه چې زه پردی یم او مانه یې پټوئ. ودان چې مخکې د شمشاد د ډېرو نمرو اخیستو په غبرګون کې خبرې کولې مسکی شو. په ټولګي کې ټولو ټولګیوالو ته وکتل چې ټول غلي ناست دي او هیڅ نه وایي. ویل شمشاده هلکان د ازموینې غم وړي و، زړه مې پرې بد شو. یوه ټوکه مې ورته وویله چې لږ خوشحاله شي. هسې خو یې هم د نمرو غم لړمونونه وراسته کړي دي. تر څو چې شمشاد څه ویل، مرجان په خندا وویل، خو ودان اشاره ورته وکړه چې د نمرو په اړه دې هېڅ هم نه وایي. مرجان وویل شمشاده ودان ماته په ډېره وړه خبره داسې غوسه و چې هېڅ یې نه غلی کېده، خو ته چې ټولګي ته راننوتې لکه په اور چې اوبه توی شي. غلی په خپل ځای کې کېناسته. ګوره ورته له تیږې غږ خیژي، خو له ده نه. شمشاد ورو وخندل او ویل نیکبختو، زه خو څه د چا پلار یا مشر ورور نه یم چې رانه وډار شئ. دوی په همدې خبرو کې و چې استاد ټولګي ته راننوت او ازموینه پیل شوه. ازموینې پای ته ورسېدې. یوه اونۍ وروسته تدریسي مدیر شمشاد ته زنګ وواهه او ویل هلکه تا ته دې مبارک وي، اول نمره شوی یې او په ټول پوهنځي کې لوړه فیصدي ستا ده. هغه ژر منډه کړه. په خندا یې ملالۍ مور ته غېږ ورکړه او ویل ادې مبارک مبارک مبارک. زه په پوهنتون کې اول نمره شوی یم، تر ټولو لوړې نمرې زما دي.
ننګیالي او نومیالي د مبارکۍ تر څنګ شمشاد ته غېږه ورکړه. نور یې هم وهڅاوه د ملالۍ لپاره په تېره څه باندې یوه میاشت کې تر هر څه زیاته د خوشحالۍ ورځ همدا وه. شمشاد خوشحاله شو، هره خوا تاوېده، دومره خوښ و لکه د پاچاهۍ بازي چې په سر ناست وي. سوله ور په زړه شوه، بیرون ووته. د هغې شمېره په خپل تلیفون کې ونیوله. سولې تلیفون اوکې کړ او ویې ویل: بلې، سلامونه، زما شمشاده، ستړی مه شې. شمشاد ځواب ورکړ، ویې خندل. سولې ورته وویل: نن ډېر خوشحاله ښکارې، څه خبره ده؟ ویې ویل: لیونۍ، زه ستاسې اول نمره شوم، ما ته مبارکي راکړه. لوړې نمرې مې خپلې دي. سولې اوه کړل، بیا یې وویل: ای ته رښتیا وایې؟ شمشاد ځواب ورکړ چې هو، رښتیا وایم. هغې مبارکي ورکړه، خو شمشاد وویل: 10 ورځې وشوې ته مې نه یې لیدلې، بیخي ډېر درپسې خفه شوی یم. سولې په تلیفون کې مې ستا هغه تصویر ته ګورم چې په پوهنتون په انګړ کې مو اخیستی دی. ته پوهېږې سولې، تصویر ته چې دې ګورم لامکاني خبرې راته کوي او د ونو د پاڼو په څېر د خپل مینتوب ګڼې خاطرې را په زړه کوي. سولې، ستا نه د لرېوالي او د یوازیتوب سکوت مې هم د تصویر په بیا بیا کتو کې د صبر کورګی ړنګوي. ګوره، ته خو رانه لرې یې، خو انځور دې زما په سترګو کې برجونه درولي دي او د مینې جنګیالي پکې ستا د حسن دنیا ساتي. سولې ښه کړل، خو شمشاد بیا پرې ورغږ کړ، ویې ویل: وا په ما مینې. د یادښتونو په یادېدو سره دې نوره هم زما د غم کیږدۍ مضبوطېږي. نه غواړم د سکوت طلسم مې مات کړم. سولې ورته وخندل او ویې ویل: په خبرو کې دې دومره هنریات پروت دی چې بیخي په انسان اغېز کوي. ته څومره تکړه یې، تورې داسې سره اوبدوې لکه کلونه دي چې لیکوالي کړي وي. بیا یې وویل: ګوره، ستا یادونو څومره ډنګره کړی یم، خو ته بیا برعکس زما تصویر ته په کتو خپلې تجربې پخوې او داسې خبرې د ذهن په کتاب کې لیکي چې عواطف راپاروي. شمشاد وویل: نه نه سولې، داسې نه ده. خو سولې خبرې ور پرې کړې او ورته یې وویل: غم دې په غم پسې زیاتېږي، غم دې په غم پسې زیاتېږي، زه دې نور غم په غم کې نه حسابومه. شمشاد ارشاد کړل، خو هغې ویل چې همدا یوه ټپه یې په ذهن کې وه. بې پامه سوله له شمشاد سره د مینې او مینتوب په خبرو بوخته وه چې مور یې پرې راغله. د سولې خبرې یې واورېدې چې له شمشاد سره ښه په خوند غږېږي، ورسره کیسې کوي او یو له بل سره د زړه خبرې شریکوي. د سولې چې مور ته پام شو، ژر یې تلیفون پرې کړ. مخکې تر دې چې مور ترې پوښتنه وکړي، رنګ یې سور او سپین واوښته او ویې ویل: د ناول هوم چینل ګرانو اوریدونکو،
دا و د اور او مینه ناول 11مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.